د هلمند دولتي پوهنتون ورزشي کلب کې د دریو کلبونو د لوبغاړو د 10 جوړو ترمنځ د هلمند سیند تر سرلیک لاندې د پریفایډ سیالۍ ترسره شوې. د دې سیالیو نندارې ته حکومتي مسؤلین، لوبغاړي او ګڼ شمېر د ورزش مینوال راغلي وو. د دې سیالیو په لاره اچوونکي کلب مسؤل سکون راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د یادو سیالیو څخه هدف هلمند کې راتلونکي MMA سیالیو ته د منتخب لوبډلې جوړول وو او زیاته کړه چې په دې سیالیو کې د هلمند د دریو بېلابېلو کلبونو لوبغاړو ګډون کړی وو چې د بېلابېلو ولایتونو لوبغاړي پکې شامل وو. نو بعضې د هلمند سیند په نامه جوړ کړي وي. هدف مو دا و چې د جوزا پر شلمه د 10 ولایتو ترمنځ په هلمند ولایت کې د MMA پریفایډ سیالۍ لرو چې مسؤلینو هم وعده راکړې ده. په یادو فایټو کې مو هغه کسان انتخاب کړه، منتخب ټیم مو جوړ کړي، سیالۍ ښه په خوشحالۍ سره پای ته ورسېده، نه یو ورزشکار خرڅ نه یو کوم مشکل راغلی. په ورته وخت کې په سیالیو کې ګډون کوونکي لوبغاړي هم د یاد سیالیو له ترسره کېدو څخه خوښ دي او وايي داخلي کلبونه دي د یووالي لپاره ورته سیالۍ په لاره واچوي او په خبره د یاد رښتیا لوبغاړي اقتصادي ستونزې لري چې د ورزش د امنیت لاسنیوي او تشویق ته اړتیا لري. د ورزش د امنیت څخه دغه غوښتنه ده چې ټول ورزشکاران تشویق کړي. بعضې ورزشکاران دلته د اقتصادي مشکل لري چې د هغوی سره مرسته وکړي او همدارنګه یو په سویه باندې کلبونه نور هم د کلبونو سره کومک وکړي چې په سویه باندې شي. دا یو پروګرام د ځوانانو پر ذهنو ډېر مثبت تاثیر کوي. باید امنیت ورزش په هلمند کې داسې پروګرامونه جوړ کړي چې ځوانان تشویق شي. د یادول وړ ده چې د پریفایډ MMA هغه سیالۍ دي چې د کپس دننه ترسره کیږي چې پکې سوک، لغته، زنګون، پهلواني، سمیشن او قیدول هر څه آزاد وي. کرم خان سمسور، سکون رادیو.